د اقتصادي کمیسیون د 1402 مریض کال د 7 میاشتې په 29 نیټه په جوړه شوې غونډه کې چې مشري د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند کوله په ترانزیټي موټرو کې د جی پی ایس د نصبولو په تړاو پریکړه وشوه چې ټولې ضربت ادارې د خپلې اړتیاوې د اقتصادي کمیسیون د 1401 مریض کال د اومې مصوبې پر بنسټ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په مشري ټاکل شوي هیئت ته واستوي. هیئت دغه موارد له بهرني پانګوال شرکت بیسمارټ سره مطرح او په 15 ورځو کې د طرح او د مخته تګ شرایط اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. پر ترانزیټي موټرو د جی پی ایس سیستم نصبولو اصلي موخه د امنیت ټینګښت، د موټرو فعالیتونو مدیریت، د موټرو د احصایې اخیستل، د ترانسپورتي مسؤل د عوایدو څخه د فرار مخنیوی، له خپل اندازې د زیات بار وړلو مخنیوی، د بارونکو موټرو او له هیواده بهر او هیواد ته د راتلونکو ترانزیټي موټرو څارنه او تنظیم ښودل شوې ده. د یادونې وړ ده چې د جی پی ایس سیستم له لګولو سره به د افغانستان له خاورې د تیریدونکو موټرو چارې تر ډیره بریده تنظیم او امنیت به خوندي او پر دې سربیره به د حکومت خزانې ته د عوایدو راټولولو لپاره ښه سرچینه پیدا شي چې دا هم د حکومت او هم د عامو خلکو په ګټه دی.